السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو ته د یوې نوې په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نړۍ کې مې یو ځل بیا تاسو ته د انلاین پیسو ګټلو یو بهترین ویبسایټ راوړی دی چې تاسو کولی شئ په دغه ویبسایټ کې وړیا ټیارکس وګټئ او خپل موبایل ته یې راولېږئ. لکه څرنګه ولې مې څو ورځې مخکې تاسو ته د فری لایټ کوین فری ویبسایټ معرفي کړی وو، نو ډېرو کسانو له هغه څخه ویډراوې کړې وې. ما خپل هم ترې څو واره ویډرا وکړله. نن ورځ مې یو ځل بیا تاسو ته یو حقیقي ویبسایټ راوړی دی چې بالکل تاسو په دې کې په ډېره اسانۍ سره صرف سپین ته وولی شئ. د سپین ته وولو وروسته تاسو ته وړیا ټیارکس درکوي او تاسو بیا رالیږلی شئ. نو څنګه ویبسایټ دی دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه درښیم. د ټول نه اول به تاسو وکړئ زموږ دغه ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که څوک زموږ پیج کې دغه ویډیو ګوري هیله ده زموږ پیج هم در سره فالو کړئ. نو کله هم چې دوستانو په د دې ویډیو لاندې ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک اچولی دی. د ویډیو په ټایټل به کلیک واخلئ، لاندې به تاسو ته لینک وي، په لینک چې کلیک واخلئ نو تاسو ته به دغسې یو صفحه راخلاص شي. نو دلته ټول نه اول موږ څه کوو، نوی اکاونټ جوړوو. را به شئ په دغه ساین اپ چې کوم ښکاري دوستانو دلته به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله هم دوستانو په ساین اپ باندې ورته کلیک واخیسته نو تاسو ته به دغسې یو صفحه راخلاصه شي. نو دلته دوستانو د ټول نه اول موږ دغه ځای کې خپل یوزرنیم ورته ولیکو. یوزرنیم کې تاسو خپل نوم تخلص ولیکئ. کوشش وکړئ دوستانو فاصله مه ورکوئ. نو نوم تخلص چې هم که ستاسو نوم یې وانخیستې یو دوه عددونه ورسره زیات کړئ، 11 12 یا 21 22 صفر صفر داسې څو عددونه ورسره زیات کړئ. هغه وروسته ایمیل تاسو نه غواړي، تاسو خپل ایمیل پکې ولیکئ. دلته تاسو نه پاسورډ غواړي دوستانو، دلته به څه وکړئ، دلته به تاسو پکې خپل پاسورډ ولیکئ. نو دوستانو دلته به تاسو پاسورډ منچکل ولیکئ، دغه دویمه خانه کې به تاسو همدغه پاسورډ دوباره ورته ریپیټ کړئ، تکراري به بیا ولیکئ. دوستانو کله مو چې پاسورډ ولیکئ هغه نه وروسته تاسو نه ریفرل کوډ غواړي. دلته ریفرل کوډ زما ریفرل کوډ تاسو اټومیټیک رااخلي. دلته زما د ملګري په ریفرل کوډ جوړوم. هغه نه وروسته به تاسو دغه خانه ټیک مارک ما خو له اوله ټیک مار ورته لګولی، تاسو به دغه خانه ورته ټیک مارک کړئ. کله مو چې خانه ټیک مارک کړله په ساین اپ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. نو په دې سره دوستانو دغه زموږ اکاونټ چې دی بالکل جوړ شو. کله چې تاسو اکاونټ جوړ شو د ټول نه اولنی کار تاسو کوئ دلته به تاسو دا وکړئ چې ویریفای اپشن تاسو ته ښکاري، تاسو به خپل ایمیل ویریفای کړئ. په دغه ویریفای اپشن باندې به کلیک ورته واخلئ. نو دلته دوستانو کله چې ویریفای باندې کلیک واخیستم لاندې به راشي، دلته تاسو ته اپشن راځي ویریفای ایمیل، په دغه ورته کلیک واخلئ. دوستان دوی تاسو ایمیل ته یو کوډ ولیږه. را به شئ خپل موبایل کې به جیمیل اپلیکیشن ته راشئ او دلته به تاسو خپل دغه ایمیل را خلاص کړئ. ګورئ دلته به موږ ته یو کوډ راغلی وي د دغه ویبسایټ څخه. نو دغه سر کې کوم چې ښکاري دغه موږ ته وبخښئ دوستانو یو لینک تاسو ته رالیږي. دغه لینک تاسو ته رالیږلی د لاندې تاسو ته ښکاري، تاسو په دغه لینک باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو کله مو چې په لینک کلیک واخیسته اټومیټیک ستاسو اکاونټ ویریفای کیږي. بیرته به تاسو دغه ځای نه راشئ، تاسو په کروم کې دغه لینک ممکن راخلاص کړئ، خپل اول اصلي صفحې ته به راشئ او دوستانو تاسو به دغه صفحه دغسې یو وارې ریفریش کړئ. کله مو چې ریفریش کړله بیرته به په دغه دریو خطونو کلیک واخلئ او دلته به دوستانو تاسو څه وکړئ، دغه اولې صفحې ته فسټ صفحه چې کومه ښکاري دلته به کلیک ورته واخلئ. تاسو به دغه اولنۍ صفحې ته دلته راشئ، تاسو به دلته په دغه کلیک واخلئ او اولې صفحې ته به تاسو راولي. دوستان تاسو ته په اول ورباندې 10 سپینه دلته ګورئ 10 سپینه فری درکوي، هغه وروسته تاسو ته په هر ست کې یو درکوي. نو تاسو به څه وکړئ، دلته به راشئ، دا خانه به ټیک مار کړئ. کله هم دا ټیک مار کړله لاندې به راشئ، دلته تاسو ته یو اپشن راځي، دغه اپشن په دغه ریوارډ اپشن باندې به کلیک ورته واخلئ. نو دغه چې دی تاسو ته په اول ورباندې دغه ګورئ دغه هغه تاویږي، تاسو ته ټیارکس فری ټیارکس درکوي. بیا به کلیک کوئ، ګورئ تاسو ته نور هم درکوي. په دغه طریقه به تاسو دغه 10 سپینه په اول ورباندې تاو کړئ. هغه وروسته تاسو ته هر ساعت وروسته درکوي. نو زه دغه ټول کمپلیټ کوم. نو دغه د دوستانو پورته تاسو ته ښکاري زموږ بیلانس چې دغه ځای کې زیاتېږي 0.9 ته ورسېده. ګورئ بیا هم ورته کلیک کوم، دغه د دوستانو موږ ته 0.1 ټیارکس په اول ورباندې دلته راکړ. ګورئ تاسو ته دلته ښکاري. نو دا خو شو، د دې وروسته تاسو یو ساعت وروسته راځئ دلته دغه خانې ته واړوئ، بیا تاسو ته هر ساعت کې یو فری هغه درکوي. دلته به تاسو ته اټومیټیک ګورئ بیا د کلیک واخلئ، تاسو ته به وخت شروع شي. بیا یو ساعت وروسته بیا راشي، تاسو ته سپین فری سپین درکول کېږي، تاسو به هماغه دلته راځئ هغه کلیک کوئ. نو دوستانو په دې کې یو بل خوندور اپشن چې دلته به راشئ، په دغه دریو خطونو کلیک ورته واخلئ. په دې کې تاسو ته افیلیټ اپشن راځي، تاسو ورته خپل ملګري را دعوت کړئ. کله چې تاسو ملګري تاسو په لینک راشي تاسو ته ډېره زیاته خوندوره ګټه درکول کېږي. نو دوستانو په دې کې تاسو ته د هر ملګری چې دغه سپین ته وي تاسو ته 4% ګټه درکوي، 0.4% ګټه درکول کېږي. او دوستانو که دی په دې کې په انګچونو کې کار وکړي تاسو ته 50% ګټه درکول کېږي. نو په دې کې دوستانو تاسو به څه وکړئ، لاندې راشئ، دغه چې دی ستاسو خپل ریفرل لینک دی، په دغه به داسې لانګ پریس ورته واخلئ.
دا به داسې سلیکټ آل کوئ او کافي به واخلئ دې څخه. کله چې دا کافي کړ دوستانو بیا تاسو خپل ملګرو ته ولیږئ. تاسو ملګري چې په دغه لینک راشي نو تاسو ته وړیا ټایرکس درکول کېږي. په دې کې دوستانو تاسو ته ویډرا اپشن راځي. په دې درې خطونو چې کلیک واخلئ دلته ویډرا اپشن دی. نو کله چې تاسو په دغه ویډرا باندې کلیک واخیسته نو تاسو دې څخه بیا ویډرا کولی شئ. نو لاړ پسې د خپل ټرس والټ باینانس هر والټ څخه چې وي تاسو به ورته د ټي آر ایکس ادرس راواخلئ. دغه طریقه به زه تاسو ته وښیم. دلته به راشئ ټرس والټ ته یا هم باینانس ته. که تاسې هر والټ ته ترې لیږئ تاسو بالکل دغه ترې لیږلی شئ. په دې کې تاسو به دغه ټي آر ایکس باندې کلیک ورته واخلئ. کله هم ټي آر ایکس باندې کلیک واخیسته نو دغه ریسیو باندې کلیک وکړئ. د ادرس کاپي کړئ. کله چې ادرس کاپي کړ دلته راشئ په دغه ځای کې ورته پیسټ کړئ. نو تر ټولو لږه ویډیو چې دغه 15 ټي آر ایکس تاسو ترې کولی شئ. کله چې 15 ټي آر ایکس پوره شول په دغه ځای کې تاسو ورته 15 ولیکئ. په ویډرا باندې کلیک واخلئ او ډایرکټ دوستانو تاسو هغه نه وروسته تاسو دغه خانه ټیک مارک کړئ. کله مې دا ټیک مارک کړه تاسو ویډرا به ترسره شي. دا چې ما اوس پکې ګډون وکړو زما پیسې پوره نه دي نو په دغه طریقه تاسو ترې ویډرا هم کولی. او دوستانو په دې کې یو بل مهم کار چې تاسو کوئ ډېر ملګري وي دا سایډ بیا ورڅخه ورک شي بیا دا بار دوی ورته لاګین کېږي. نو هغې لپاره راشئ په دې پورته درې ټکو کلیک واخلئ. دلته راشئ دوستانو دا خانه څنګه ده تاسو دا ځان سره یې وارې بوک مارک کې د ستوري اپشن کلیک کړئ. بیا په دې درې ټکو کلیک واخلئ او دلته تاسو اپشن راځي اټو هوم سکرین په دغه کلیک واخلئ. او په دې کې دوستانو تاسو یو نوم هم ورکولی شئ د دغې سایټ ته. که تاسو هر ډول نوم خوښ هغه ورکړئ. په اډ باندې کلیک واخلئ. دا به تاسو سره موبایل سکرین ته اړ شي. ګورئ دوستانو دلته موږ ته اړ شو. که بیا موږ راخلاصوو صرف په دغه کلیک واخلئ نو دلته به اتومېټیک بیا تاسو ته راخلاصېږي. په داسې نه سره به تاسو راخلاصولی شئ. نو دغه طریقه چې دا ډېر ملګري چې کله هم دوی ویب سایټ کې ګډون وکړي بیا ورڅخه هر بار لاګین غواړي یا راخلاصولی نه شي. نو دا ویډیو که ویډیو مو خوښ وي لازم یې لایک کړئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه که وختونه ښې شیبې